رحیم. سلامونه او درنښت قدرمنو انجینر صاحبانو. هیله مند یم چې ټول به روغ او جوړ یاست. درنو انجینر صاحبانو، د سکیچ اپ په سلسله درسونو کې نن هم راځو خپل دویم لیکچر ته. په تېر لیکچر کې موږ او تاسو په اوربیټو، پانوز، لومینوز او ماوټ په دغه موضوعاتو باندې خبرې وکړې. په دغه لیکچر کې غواړم په ډرا مینو باندې تاسو سره بحث وکړم چې په ډرا مینو کې موږ سره مختلف آپشنونه دي چې لاین ده، چې په لاین کې یو بیا ال لاین ده، یو فری هینډ ده، یو هم منظم لاین ده. بل موږ سره ارک ده چې 2 نقطوي، 3 نقطوي او پای ده. بل موږ سره شیپس دي چې مستطیل ده، روټیټډ مستطیل ده یا هم ریکټنګل ده، سرکل ده او پولیګون ده. په دغې موضوعاتو باندې بحث کوم. په لومړي سر کې راځم. درنو انجینر صاحبانو، د مثال په ډول موږ سره 3 اکسسه دي. یو موږ سره دغه شین رنګ اکسس ده، بل سور او بل هم آبي. که چیرې موږ غواړو یو لاین چې دغې لاین څخه استفاده وکړو، مثلا موږ غواړو یو لاین رسم کړو، راځه په ده باندې کلیک کوو او یو موقعیت ور انتخابوو. مثال په ډول ما دغه ځای ورته انتخاب کړ. د هر اکسس سره که چیرې تاسو غواړئ چې ترسیم یې کړئ، د هماغې اکسس سره په موازي خط کش کړئ، هماغه رنګ نیسي ځان ته. اوس وګورئ دا شین اکسس سره زه غواړم چې ترسیم کړم. ګوره شین اکسس ته چې موازي شي خپله رنګ شین کوي. او که چیرې غواړئ تاسو ورته برجستګي ورکړئ او ځان مطمئن کړئ، فقط کنټرول باندې کلیک، شفت باندې کلیک وکړئ، شفت بټن باندې کلیک وکړئ. نو په دغې حالت کې انجینر صاحبانو بیا که چیرې تاسو هر خواته لاړ شئ یا هر ستاسو پنسل نوکه چرچ دی، بیا هم په هماغه شین اکسس کې دا موقعیت لري. فقط مهم ده چې شفت کلیک کړئ. که چیرې زه شفت پرېږدم ګورئ حرکت کوي، نو بیا دلته به حتما تاسو به شین اکسس باندې حرکت کوئ او د دغې سره به موازي خپل پنسل حرکتوئ. که چیرې شفت سره بټنه کېکاږئ، بیا تاسو هر خواته چې وغواړئ کولی شئ، هر ځای کې چې ستاسو پنسل موقعیت ولري بیا هماغه شین اکسس سره فعالیت کوي. نو موږ کولی شو چې مختلف حالتونو سره یو په ازاد ډول، مثلا زه غواړم دغسې یو موقعیت ورته وټاکم، دغسې یو لاین رسمولی شم. اوس هم راځم مثلا د سور اکسس سره که ځان غواړو مطمئن کړو چې آیا په هماغه ریډ اکسس باندې، یو خو موږ ته وګورئ د پنسل نوکي سره آن ریډ اکسس لیکنه هم در سره کېږي، بل شفت بټنه کېکاږئ موږ ته ښکاره کېږي. مثلا اوس غواړم دغې لاین ته 100 سانتي یا هم 100 واحده دغه ورکړم، اندازه ورکړم. د 100 بټنې په کېکاږلو سره تاسو دغه ځای ته وګورئ، دغې موقعیت ته لینت ریډ اکسس ته یې برابر کړئ، 100 اندازه کلیک کړئ، انټر کړئ، هماغه 100 په اندازه یا 100 واحده موږ ته موقعیت نصیب. بل بیا راشئ مثلا د مثال په ډول تاسو غواړئ دغې خط په اندازه یې ترسیم کړئ. موږ او تاسو ته مقدار نه دی معلوم دی، فقط راځو په هماغه شین اکسس باندې حرکت کوو، راځو تر هغه چې خپله څه کېږي، خپل موقعیت پیدا کېږي او هماغه سره مساوي خط رسمیږي. مثلا دغې موقعیت کې بېرته یې وصلوو دلته سره. تاسو وګورئ موږ سره یو سطح ایجاد شو. نو بناً درنو انجینر صاحبانو موږ کولی شو چې دغسې او د لاین څخه استفاده وکړو. اجازه راکړئ چې زه ویو بورډ ته لاړ شم، ټولز بارز ویو آپشن باندې کلیک وکړم. تاسو وګورئ زه غواړم انجینر صاحبانو د ټاپ ویو څخه خپل دغه جسم ته وګورم. مثلا دا ټاپ ویو ده، زه غواړم یو لاین رسم کړم د کوم اکسس سره، یو خو شین اکسس باندې کار کوم، بل سور اکسس باندې. اوس هم راځم زه غواړم چې د دغه آبي اکسس سره تاسو شفت کلیک وکړئ خپله ښکاري. مثلا زه غواړم آبي اکسس باندې د 200 واحده په اندازه یو لاین رسم کړم، دغسې ترسیمیږي. موږ کولی شو له ده څخه مایل لیکې هم رسم کړو. مثلا زه غواړم دغه له ده سره یو مایل خط ترسیم کړم، فقط ورسره وصلو. موږ کولی شو چې مایل خطونه هم سره رسم کړو. مثلا دغسې له سره وصلو، دغسې یو جسم هم ترې تشکیلېږي. کله چې زموږ سطحې له یو بل سره درنو انجینر صاحبانو زموږ سطحې کله چې یو بل سره تړل کېږي، بالاخره د یو جسم د تشکیلېدو سبب ګرځي. بل راځو انجینر صاحبانو د فری هینډ، زه غواړم چې دغه ډیلیټ کړم دغه اجسام. راځو دغه ټول د ماوس په واسطه رایټ کلیک ریفت کلیک باندې خپل په کېکاږلي حالت کې نیسو او دا انتخابوو او د کیبورډ څخه ډیلیټ باندې ډیلیټ بټن را کېکاږو، زموږ جسم ډیلیټ کېږي.
بل فری هند د انجینر صاحبانو د فری هند په واسطه موږ څنګه کولی شو د فری هند په واسطه هم موږ کولی شو چې آزاد لاس په واسطه یو خط رسم کړو. د مثال په ډول زه غواړم دغسې یو خط رسم کړم. مثلا خپل ماوس کېکاږلي حالت کې نیسم، هر رقم جسم یا هر رقم شکل چې زه وغواړم هماغسې یو اوس وګورئ هماغسې یو شکل یا هماغسې یو جسم. حتی سکیچ لپاره هم موږ کولی شو که چیرې زموږ د لاس مهارت ډېر وي سکیچ هم ورباندې کولی شو. نو کولی شو د فری هند په واسطه مثلا زه راځم یو ټاپ ویو ته ځم، زه راځم یو ریکټینګل اخلم، مثلا زه غواړم په دغه کې یو فری هند په واسطه یو خط رسم کړم. بیا راځم مثلا سکیپ وهم یا سپیس پولو پشت څخه استفاده کوم، مثلا دومره دغسې کولی شو چې بیا ورنه استفاده وکړو د فری هند څخه. بیا هم راځو دا انتخابو او د کیبورډ څخه ډیلیټ باندې کېکاږو. دا درنو انجینر صاحبانو د فری هند لاین څخه. که چیرې راشو درنو انجینر صاحبانو موږ او تاسو د ریکټینګل څخه استفاده وکړو. څنګه کولی شو یو ریکټینګل یا هم یو مستطیل رسم کړو. راځو مستطیل انتخابو، یو موقعیت ورته ټاکو. د مثال په ډول زه غواړم په دغې موقعیت کې یو مستطیل ترسیم کړم. مثلا کله چې تاسو په منځ کې دغه قطري خط رامنځته شو، دغې حالت کې که چیرې تاسو موقعیت واخیسته، په دې حالت کې بیا تاسو کولی شئ چې یو مربع ترسیم کړئ. تاسو وګورئ دغې پنسل سره دغلته لیکلی ده سکویر یعنې مربع. زموږ یو څلور ضلعي یا هم یو مربع ترسیم کړ. دا هم کولی شو په آزاد ډول سره قیمت ورکړو، هم کولی شو چې د لاس په واسطه. مثلا زه غواړم دلته تاسو وګورئ یو چې د موږ سره طول ده، بل د موږ سره عرض ده. زه غواړم داسې یو مستطیل رسم کړم چې طول یې 100 سانتي وي، کامه 100 سانتي، بیا کامه وهو. اول کې 100 سانتي وهو، بیا کامه وهو، بیا هم مثلا 50 عرض وي. انټر باندې کلیک کوو، موږ ته دغسې یو مستطیل رسم شو چې طول یې 100 سانتي او عرض یې هم 50. نو دغسې کولی شو انجینر صاحبانو چې په هر اکسس که چیرې تاسو غواړئ حتی تاسو کولی شئ چې دغسې یو اجازه راکړئ چې که چیرې تاسو غواړئ چې د آبي اکسس سره آبي اکسس شفت ونیسئ، خپله ښکاره کېږي. آبي اکسس سره تاسو غواړئ یو مستطیل رسم کړئ. مثلا اجازه راکړئ مثلا دغې حالت کې تاسو وګورئ موږ ته دغسې یو مستطیل په هر حالت کې چې تاسو وغواړئ یا هر اکسس سره موازي وغواړئ رسمولی شئ. هم قیمت ورکولی شئ، هم ترسیمات پکې ترسره کولی شئ. بل موږ سره درنو انجینر صاحبانو روټیټډ ریکټینګل ده یا هم چرخشي مستطیل. که چیرې تاسو غواړئ په یو زاویې سره په یو ځانګړې زاویې سره یو مستطیل رسم کړئ، راځئ اول یو موقعیت، مثلا زه دلته راځم یو موقعیت ورته انتخابوم، هر ځای کې چې تاسو غواړئ موقعیت ورته دغلته ټاکم. بیا یې موږ ته ویلی ده چې تاسو یې اوږدوالی انتخاب کړئ. دلته وګورئ لینت، زه غواړم چې 500 سانتي د دې اوږدوالی وي، مقدار یې ورکوم او انټر باندې کلیک کوم. اوس تاسو وګورئ دلته بیا یو یې موږ ته ویټ ویلی، وایټ او بل انګل، یعنې تاسو اوږدوالی خو موږ ورته انتخاب کړ 500 سانتي، اوږدوالی 500 سانتي موږ ورته انتخاب کړ. اوس وایي تاسو یې عرض انتخاب کړئ، بیا یې زاویه انتخاب کړئ چې په کومه زاویه تاسو غواړئ دغه خپل مستطیل ترسیم کړئ. زه وایم مثلا زه راځم اول انتخابوم چې عرض یې دي 250 کامه، مثلا زه غواړم په 30 درجې زاویې سره دا وي. انټر وهم، تاسو وګورئ دغسې یو مستطیل ماته ترسیم شو. تاسو وګورئ دغسې یو مستطیل ترسیم شو چې بل موږ کولی شو چې چرخشي هم په خپل خوښه، مثلا دغسې حالت کې تاسو یو مستطیل غواړئ چې رسم کړئ، دغه تاسو غواړئ دغسې یو مستطیل رسم کړئ، مثلا دغې زاویې سره تاسو دغسې یو جسم هم ترې تشکیلولی شئ. نو په هرې زاویې سره چې تاسو مستطیل غواړئ کولی شئ. سپیس وکړو، له حالت څخه وځو، دغه انتخابوو او ډیلیټ باندې کلیک کوو.
بل هم موږ سره درنو انجینر صاحبانو د سرکل ده یا دایره. مثلا تاسو غواړئ یو دایره ترسیم کړئ، راځئ ورته یو موقعیت انتخابوئ. مثال په ډول زه غواړم په دغې موقعیت کې یو دایره ترسیم کړم. موقعیت ورته کلیک کوئ. که چیرې تاسو غواړئ چې مقدار ورته ورکړئ شعاع، زه وایم چې 200 شعاع باندې راته یو مستطیل ترسیم کړئ. انټر باندې کلیک کوو. دغسې یو شعاع باندې مونږ ته 200 شعاع باندې وښیي، 200 شعاع باندې بله چې 400 قطرې کېږي یو دایره مونږ ته ترسیم کړه. بعضې وخت انجینر صاحبانو اوس دغه چې د زوایا یې هم لري، دغه دایره تقریبا یو زاویې شکل هم لري. تاسو کولی شئ چې مثلا مثال په ډول موقعیت مو ورته انتخاب کړ، مثلا موقعیت مو ورته انتخاب کړ، مونږ غواړو دغسې یو دایره مونږ ته رسم شي چې 10 زاویې ولري. 10 او اس باندې 10 اس ورته ولیکئ، فقط انټر یې کړئ. مونږ ته اوس 3 سنډي یا دلته وګورئ 10 سایډه پکې ولیکل شو چې 10 سایډه لري او زاویې چې تاسو یا هم شعاع یا هر څومره چې تاسو غواړئ مثلا 0 شعاع باندې ترسیم کړه. دغسې یو دغه مونږ ته ترسیموي چې 10 سایډونه لري او 0 شعاع باندې ده. مونږ کولی شو دغسې ترسیم هم کړو. بل مونږ سره درنو انجینر صاحبانو پولیګون ده. پولیګون مونږ کولی شو چې موقعیت ورته وټاکو. یا مونږ سره محاطي ده یا محیطي ده. اوس مثلا دې ته که چیرې تاسو پام وکړئ دا محیطي ده، محاط ده، د دایرې په واسطه محاط شوی ده. که چیرې تاسو غواړئ محیطي ترسیم کړئ، بیا کنټرول بټن باندې کلیک وکړئ، خپله وګورئ دایرې څخه دننه او د باندې کېږي د کنټرول بټن په کلیکاږلو سره. مثلا زه وایم چې دغسې یو پولیګون راته ترسیم کړئ چې 10 زاویې ولري یا هم 20 زاویې ولري. 20 اس باندې انټر کوو. اوس وګورئ 20 زاویې نیسي. مثلا موږ وایو چې د دې شعاع د دې دایرې شعاع یې څومره وي، مثلا 500. اوس دغسې یو دایره موږ ته ترسیم شو چې شعاع یې 500 ده. دغسې یو وښیي پولیګون موږ ته ترسیم شو چې شعاع یې 500 درجې ده او 500 واحده ده او زول چې دي 10 یا 15 یا هر څومره چې تاسو ورکړی وو. بل موږ سره انجینر صاحبانو دا خو محاطي وو. که محیطي انتخاب کړو، مثلا د یو چې محیط شوی وي، مثلا موقعیت مو ورته انتخاب کړ، کنټرول بټن وهو محیطي. اوس هم راځو ورته وایو چې 100 یا 50 زاویې دې ولري. 50 اس انټر 50 زاویې واخیستې او موقعیت یې په آزاد ډول سره هر څومره چې تاسو غواړئ مثلا دلته کلیک کوو. خلاص دغسې یو دایره موږ تاسو ته ترسیم شو. اوس هم دا انتخابوو او د کیبورډ څخه ډیلیټ باندې کلیک کوو، ډیلیټېږي. بل درنو انجینر صاحبانو موږ سره هغه ارک دي یا هم قوسونه دي. مثلا که چیرې تاسو غواړئ یو قوس ترسیم کړئ، دا وګورئ 2 پوینټ ارکس دي یا هم د دوو نقطو په واسطه چې کولی شو موږ موقعیت ورته ټاکو. مثلا د دې موقعیت هم په د لاس په واسطه کولی شو ورته وټاکو، هم کولی شو په آزاد ډول بل موقعیت دلته ورته ټاکو، کلیک کوو. اوس هر چېرته چې تاسو وغواړئ چرخش ورکړئ، مثلا تاسو غواړئ په 100 درجې زاویې سره یا 100 درجې یو قوس ترسیم کړئ. مثلا که چیرې تاسو دلته راشئ 90 درجې ته که چیرې تاسو برابر کړئ، تاسو ته خپله یو علامه درکوي چې 90 درجې ترسیم شو. مثلا دلته که چیرې تاسو وګورئ اوس دلته 90 درجې ترسیم شو. مثلا دلته 80، هر څومره چې تاسو غواړئ هماغسې یو قوس تاسو ترسیمولی شئ. مثلا غواړئ دغسې یو قوس ترسیم کړئ چې دغومره موقعیت ولري. وګورئ اوس کوارټر سرکل یعنې هم هماغه 45 درجې که چیرې تاسو یو سل اتیا ته یې راوړئ. هاف سرکل یعنې نیم دایره یو قوس مونږ ته ترسیموي. که چیرې تاسو 270 ته یې راوړئ 3 کوارټر سرکل باندې همدغسې یو قوس مونږ ته ترسیمیږي. سپیس وهو د دغې حالت څخه وځو. بل راځو درنو انجینر صاحبانو 2 پوینټ ارکس ده، 2 نقطوي 3 پوینټ. مثلا یو نقطه دلته انتخابوئ، فاصله ورته 100 سانتي ورکوئ، انټر کوئ. اوس تاسو وګورئ 2 نقطوي چې د دې قطر زموږ د دې قوس مثلا دغومره ده. موږ کولی شو چې دغسې یو قوس چې دغسې زاویه لري ترسیم کړو، یا هم تاسو بل غواړئ دغسې یو دانه ترسیم کړئ. ګورئ 3 نقطوي
درې نقطې په واسطه یو دوه بله نقطه دې دلته وي کولی شو دغسې ترسیمات ترسره کړو. بل موږ سره درې نقطوي ده چې درې نقطو په واسطه موږ کولی شو مثلا یو نقطه دلته یو نقطه دلته او بل هم دلته چې کنټرول په واسطه کولی شو د همدغې یو بل همدغه شکل سره یو بل حرک کنټرول باندې کلیک وکړئ همدغسې یو دانه حرک موږ ته ترسیمیږي همدغه شو او په همدغه زاویو سره مثلا دلته هر څومره چې تاسو وغواړئ کولی شئ چې ترسیمه کړئ. دا د قوسونو په هکله. یو بل موږ سره پای قوس ده. د دې توپیر له نورو سره چې شی دا هم درنو انجینر صاحبان دوه نقطوي او درې نقطوي ده خو یو فرق د دې دا ده چې دا دغسې هماغه سطحه هم ځان سره څه کوي را چاپېره کوي او سطحه هم موږ ته رانیسي دغسې هر څومره زاویې باندې هر څومره فاصلې سره چې تاسو غواړئ کولی شئ د ترسیمه کړئ. نو درنو انجینر صاحبانو دا زموږ د ډرا آپشن یا د ډرا مینو چې ما تاسو تشریح کړ نو درس به همدلته کې پای ته ورسوو. له تاسو درنو انجینر صاحبانو څخه هیله کیږي تر څو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او له نورو درنو ملګرو او انجینر صاحبانو سره شریک کړئ. ښه وخت